سلامونه دوستانو، نن در سره یو خوږه شان قصه شریکوم. امید لرم چې خوښه به. وایي یو ډېره ښکلې ښځه وه چې ټول خلک یې په مینه کې ډوب وو. یو ځوان چې کله ولیده خپل پلار ته یې وویل زه له هغې جینۍ سره واده کوم چې ما لیدلې ده او ډېره مې خوښه شوې ده. په هره بیه چې وي زه باید دا پیغله د ځان کړم. پلار یې په موسکا سره پوښتنه ترې وکړه چې دا جینۍ څوک ده او ولې یې درته وغواړم. زوی او پلار دواړه د جینۍ لیدو له ورغلل. کله چې پلار جینۍ ولیدله نو زړه یې پرې پرېوتو او خپل زوی ته یې وویل زویه دا جینۍ ستا له سوی لوړه ده او ستا لپاره نه ښایي. له دې جینۍ سره باید داسې څوک واده وکړي چې عمر ولري، تجربه ولري او د ژوند په لوړو ژورو خبرو خبر وي. د دې جینۍ لپاره زما په څیر خاوند ښایي. زوی د خپل پلار خبرو ته ډېر حیران شو او هیڅ فکر یې نه کوو چې پلار به یې داسې کار کوي. پلار ته یې وویل نه پلاره دا ما خوښه کړې ده او باید زه وکړم. د دواړو غږ پورته شو او هر یو ځان د دې وړ ګڼو چې ښځه د ځان کړي. دواړه پولیسو ته ورغلل چې دا ستونزه ورحل کړي. کله یې چې مشر ته قصه وکړه هغه وویل تاسو جینۍ راولئ، له هغې نه به پوښتنه وکړو چې زوی کوي او که پلار. کله چې د مشر سترګې پرې ولګېدې ښکلا او ښایست ته یې ګوته په غاښ شو. دواړو ته یې مخ کړو دا جینۍ تاسو لپاره نه ده. له دې ښکلې جینۍ سره باید هغه څوک واده وکړي چې نوم ولري، په دولت کې مقام ولري او پوهه یې وي. درې واړو غالمغال جوړ کړو چې جوړ نشول نو د بل چارواکي په لټه کې شو. یو وزیر ته ورغلل. وزیر هم جینۍ راوغوښتله خو کله چې یې ولیده نو وزیر درې واړو ته وویل تاسو هم د دې ښکلې جینۍ لایق نه یاست. خبره د ملک باچا ته ورسېده. ټول د باچا دربار ته لاړل. باچا هم د جینۍ د حاضرېدو غوښتنه وکړه. کله چې باچا جینۍ ولیده ډېر یې خوښه شوه. ټولو ته یې وویل دا جینۍ په ټولو هېواد کې ثاني نه لري او خاوند یې هم باید داسې شخص وي چې ثاني ونه لري. د یوې ښځې په سر د څو تنو دعوه خوره شوه او ټولو شور ماشور جوړ کړو. جینۍ وویل چې تاسو نه سره جوړیږئ مګر زه کولی شم چې د ستاسو ستونزه حل کړم. زه به تر مخ منډه وهم او تاسو راپسې شئ. هر څوک چې راپسې راورسېدل او زه یې ونیولم زه د هغه یم او له هغه سره واده کوم. ټولو دا خبره ومنله. جینۍ تر مخ په منډه شوه. ځوان پلار، پولیس، وزیر او باچا له شانه پسې په منډو شول. ټولو په جینۍ کې سترګې خښې کړې وې او هر یو په دې هڅه کې و چې خپله لار لنډه او تر بل مخ او جینۍ خپلې کړې لارې ته یې نه کتل چې په لوړې ځي او که په ژوره. تر لږ منډو وروسته پنځه سره په یو ناڅاپي ډول په یوه ژوره کنده کې ولوېدل. جینۍ راوغورځېده او د کندې په یو څنډه ودرېده او ټولو ته یې وویل ګورئ هېچا هم ترلاسه نه کړم. آیا اوس مو وپېژندم چې زه څوک یم؟ زه هغه څوک یم چې ټول انسانان په ما پسې منډې وهي. هر څوک هڅه کوي چې تر بل چا مخکې ما ته ځان ورسوي. نور هر څه یې هېر وي. ټول په دې هڅه کې وي چې ما ترلاسه کړي مګر در دا هڅې یې کلونه وهلي او په داسې ناڅاپي ډول قبر ته ولوېږي چې هېڅ فکر یې نه کوي او په دې سر تاسو په څېر خپل ارمان له ځان سره قبر ته یوسي او ما ترلاسه نه کړي. زه بل څوک نه یم، زه دنیا یم چې هر څوک مې ځان لایق بولي خو اخر ځي دغه کندې وي چې تاسو پکې پراته یې. نو آیا بیا هم تاسو هڅه کوئ چې ما راځئ دوستانو یوه بله لنډه قصه هم واورئ. له اسرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وشوه چې تا خو د انسانانو روحونه اخلي تر اوسه دې د چا په حال ژړلي دي؟ اسرائیل علیه السلام جواب ورکړو یو ځل مې خندلي دي، یو ځل مې ژړلي دي او یو ځل وېرېدلی یم. هغه وخت مې وخندل چې ما ته امر وشو چې د یو سړي روح واخله او هغه مې د یو موچي څپلو جوړونکو سره پیدا کړو چې څپلۍ جوړونکي ته یې ویل چې څپلۍ مې داسې راته وګنډه چې یو کال پورې کار وکړي. نو د ده په خبره مې وخندل او روح مې ترې واخیست. هغه وخت مې وژړل کله چې ما ته امر وشو چې د یوې ښځې روح واخله او هغه مې په یو ګرم بې اوبو او بې ونې بیابان کې وموندله او لږ زیږون په حالات کې منتظر شوم چې ماشوم یې نړۍ ته راوړي. روح مې ترې واخیستو نو زړه مې په هغې بې سرپناه، بې څوکه او بې ګرم بیابان کې پاتې ماشوم باندې وسوځېدو او وژړېدم. هغه وخت ویرېدم کله چې ما ته امر وشو چې دا یو عالم روح واخله چې رڼا یې له ګوتې راتله. څومره چې ورنږدې کېدم رڼا یې زیاتېدله. کله چې مې روح ترې واخیستو د ده د مخ د زیات نور څخه ویرېدم. په دې وخت کې الله راته وویل چې پوهېږې دا نوراني عالم څوک دی؟ دا هماغه ماشوم دی چې په ګرم بیابان کې د ده د مور روح ته واخیستو او دا ماشوم بې کسه، بې وسه او بې سرپناه په ګرم بیابان کې پاتې. د هغه
هغه ساتنه او روزنه زما په غاړه وه. هیڅ وخت داسې ګمان مه کوه تر څو چې زه موجود وم په جهان کې به یو موجود هم بې سرپناه پاتې نشي. دا یو بله لنډه کیسه. مورې دا رور به مې څه وخت مري. له ډېره وخته راهیسې مې یو غمګینه کیسه لوستله. دا په حقیقت کې د یوې پلار، مور او دریو بچو یو کورنۍ قصه ده چې یو ځای به یې کار کوه، خو څه به یې چې ګټل هغه به د کور د مشر په درملنه لګېدل، مګر هغه لا هم په کټ کې پروت و. وروسته دا واړه ماشومان یتیمانان شول. له دوی سره سم هغوی ته په دې دریو د فاتحې ورځو کې له ګاونډیانو نه خوراک راتله. دوی په څلورمه ورځ هم انتظار ول، خو خلک په خپلو دندو کې مصروف شول. چا هم دوی کور ته خاصه پاملرنه نه کوله، خو ماشومان بیا هم په کراره وتل او د مخامخ سپین کور نه د وتلو لږو ننداره کوله. دوی فکر کوه چې موږ ته اوس خواړه برابرېږي، خو کله چې دوی د خپل دروازې مخې ته د پخو خاپونه لیدل، فکر به یې کوه چې موږ ته به چا خواړه برابر راوړي وي، خو چا به د دوی دروازه نه کتله. هم نور خو بیا هم مور وي. هغې به څه لږه وچه ډوډۍ پیدا کړه او خپل زامنو ته به په اوبو کې میده کړه. سبا بیا هم لوږه مخې ته ودرېده. دا ځل چې په کور کې چې څه ویړیا هغه یې هم په کباړ خرڅ کړل. د یو څو څلور ورځو غنم وخوړل. دا چې د پیسې هم ختمې شوې، نو بیا غم د لادي په سر راغی. د خپل د بچو د لوږې ځپلې څېرې نشوې لیدلی. اومه ورځ وه. کونډې په خپل څادر په سر کړو او د کلي دکان ته ورغله. کله چې دوکاندار له نورو پیرودونکو نه فارغه شو، نو د کونډې طرف ته یې پام شو. ښځې په پور د یو څه خوراکي توکو د رانیولو ورته وویل. دوکاندار نه یوازې چې انکار یې وکړو، مګر یو څه تغې سپورې هم ورته توی کړې. له یو خوا د پلار د جدایۍ درد، له بله پلو روان او په مسلسله توګه لوږه د 8 کلن هلک نشو زغملی. همغه و چې په یو شدیدې تبې مبتلا شو. هغه په کټ کې اوږد ورته وغورځېدو. دوا درملنه له کومې شول، د ډوډۍ یو مړۍ نه پیدا کېده. تبه نوره هم شدیده کېده، لکه ته به وایې اور ترې خیږي. مور یې په سر د اوبو پټۍ کېښودې او وړوکې خور یې په خپل نازکو وړو چاچو لاسونو خپل د ورور پښې زور کولې. ناڅاپه دا وړې جینۍ له ځایه پاڅېده. مور خواته ورغله او غوږ ته یې خوله ور وړاندې کړه او ویې ویل: مورې، دا ورور مې کله مري. دا خبره نه وه. د مور په زړه لکه د ټوپک ډز داسې ولګېده. مور یې خپله لور په غېږ کې راجوخته کړه او ورته وویل چې بچیه، دا ته څه وایې؟ لور که یې په ډېره نرمه او احترامن مزاج ورته وویل: خو مورې، که ورور مې مړ شي نو خواړه خو به ضرور راځي. که چېرې موږ خپل په ګاونډیانو باندې داسې نظر راوګرځوو. د داسې کیسې ډېرې تېرې شوي. په ډېرې بښنې په رښتیا که وایم، موږ مرده پرست شوي یو چې ژوندي یو. څوک مو پوښتنه نه کوي، خو کله چې ساه ورکړو بیا د ټولو په یاد شو. د لیکوال په خبره چې یو کلي ته یو وږی شخص راغلی و. له خلکو یې د خوراکي توکو غوښتنه وه، مګر چا هم څه نه و ورکړي. خو بیچاره د شپې د یو دوکان مخې ته په پلي لاره پروت و. خلک راغلل چې ویې لیدل هغه ساه ورکړې وه. اوس ځینو ایماندارو ته د خدای ورکړه او جذبه یې په جوش راغله. بازار ته راغلل او د مرحوم لپاره د ثواب په خاطر یې څادر وغوړاوه او چانده غوښتل یې پیل کړل. یو تن چې دا تماشه لیدله ویې ویل: ظالمانو، هغه ته مو یو څو مړۍ خوراک ورکړی و، اوس به تاسو د څادر دې خوا اخوا نه ګرځېدئ. د لیکوال په خبره یو څو ورځې مخکې یو سوداګر د یو مزار د څادر لپاره 10 لکه روپۍ وقف کړي او د دې مزار مخې ته درځنونو داسې واړه ماشومان ګرځېدل چې د چا جامې نه وې، که د چا کمیس و نو پرتوګ یې نه و، او که د چا پرتوګ و نو کمیس یې نه و. دوستانو، دا یو څو کیسې مې در سره شیر کړي. امید لرم چې خوښې به مو شي. ملګرو، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانو تاسو ته په اسانه در ورسي او د بلې ویډیو پورې د لوی الله